دنیا کې چې چا سکړی د دې بدله به آخرت کې میلاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حاسبو انفسکم، د ځان سره حساب کوئ قبل ان تحاسبو، مخکې د دینه چې ستاسو سره حساب وکړلی شي. تاسو سره چې آخرت کې حساب کېږي د دینه مخکې دنیا کې تاسو د ځان سره حساب کوئ. د خپل نفس سره حساب کوه، دا کار مې کړی د دې به څه بدلی، دا کوم د دې به صحیح، دا کوم د دې به صحیح. هر ورځ د ځان سره حساب کوئ قبل ان تحاسبو، مخکې د دینه چې تاسو سره به حساب کولی شي. د هغې نه مخکې د خپل نفس سره هر ورځ حساب کوه. ما څومره کارونه نیک وکړل، ما څومره کارونه سم وکړل، ما څومره کارونه وران وکړل. د خپل نفس سره حساب کوئ، خپل نفس سره محاسبه کوئ. د خپل نفس نه حساب علی مخکې د دینه چې یو ورځ به راشي چې تاسو سره به حساب کی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو گورنر مقرر کړو، هغه به د شپې چاله نه راوتو، نو خلقو پې شکایت وکړو دی د ورځې راوځي خو د شپې نه راځي. که هر څومره مسله د چا پېښه شي دی د شپې نه راوځي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته نه تپوس وکړو دا ته ولې داسې کوې؟ هغه ورته وی ورځ مې مخلوق له ورکړې ده او شپه مې خالق له ورکړې. چې د ورځې څومره فیصلې وکړمه، گورنر و، نو د شپې الله ته ودرېږم، ټوله شپه د هغې حساب ورکوم، نن مې دا کړي دي، نن مې دا کړي دي. نو د ورځې فیصلې کوم او د شپې ولاړم الله له د هغې حساب ورکوم. هر ورځ د خپل عمل حساب الله له ورکوه د شپې. حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، مخکې د دینه چې تاسو سره حساب وشي. د دینه مخکې د خپل نفس سره حساب کوئ. یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وی احکام د اسلام خو ډیر زیات دي، لکه ډیر د نیکی کارونه دي، ما ته یو داسې عمل وښیه چې زه د خپل ژوند مشغله وګرځم. احکام ډیر زیات دي، اعمال ډیر زیات دي، ما ته یو داسې حکم وښیه چې هغه زه د خپل ژوند مشغله وګرځم، د ژوند یو روټین یې وګرځم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي هر ټیم ژبه د الله په ذکر باندې لونده ساته، بس هر ټیم ژبه د الله په ذکر